السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د ریحان نیوز میډیا څخه د دې مهال لاندو وروستیو او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم قطر او ترکیه هڅه کوي چې د کابل هوایي ډګر نړیوال الوتنو ته چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترکی سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوال الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني پرون جمعه پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوش اغلو سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړي. الثاني ویلي چې د کابل هوایي ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشحاله دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلي ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې تحفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د خبرداری وروسته له هغه کوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبرا لاینز د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیارډونو ډالرو په ارزښت به بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل خامخا د افغانستان پر اقتصاد ډیره ناوړه اغیزه وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې یو ناورین مخه ونیول شي. د کورنۍ کډوالۍ په اړه به ملګري ملتونه له طالبانو سره تماس ونیسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر وایي له میلیونونه کورنیو بېځایه شویو افغانانو سره به د مرستو په اړه له طالبانو سره تماس ونیسي. د یونیسیار مشر فلیپو ګراندي پرون د وږې په 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د اداره تر دې دمه بهر ته د تګ په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لور د افغانانو د ورتګ نښې نښانې نه ګوري. خو ښاغلي ګراندي خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب شي دا وضعیت ښایي بدل شي. ترکیې چې اروپا ته د کډوالو د تګ ټرانزیټ لاره بلل کیږي مخکې له دې اندېښنه ښودلې وه چې ښایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په زیات شمېر افغان کډوال دې هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. ښاغلي ګراندي د ترکیې په جنوبي ښار غازیان تیپ کې په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نور هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. روسیې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان احضار کړی. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته اظهار شوی دی. د روسیې تاس او ریا نوویستي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې ښاغلی سولیوان د بهرنیو چارو په وزارت کې د 20 دقیقو لپاره تم شو او بیا ووت. ښاغلي سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی دی څه نه دي ویلي. خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني انتخابات د نومبر له 11 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی و. او وروستی خبر مو دا چې سپینه ماڼۍ وایي 32 کسان د امریکا په مرسته له افغانستان ووتل. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 32 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستان ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورون پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکه کې له افغانستان نه ووتل. الجزیرې چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایي شرکت یوه الوتکه چې 150 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنجشنبې په ورځ له کابله دوحې ته والوته. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د ځمکې په لاره له افغانستانه ووتل. میرمن هورن وویل دا ښیي چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. قدرمنو لیدونکو هیله ده چې خبرونه به مو تر پایه راسره اورېدلي وي. تر بیا ښه وختونه.